خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال د اسلامي امارت لوري په هیواد کې د بشپړ امنیت په تامین او د واحد مرکزی نظام په بنسټ ایښودو سره په مختلفو برخو کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې چې دا یو له مهمو اقتصادي بدلونونو څخه ګڼل کیږي. په دې برخه کې نوښت کولای شي د افغانستان په اقتصادي ثبات کې رغنده رول ولوبوي. کورنۍ او بهرنۍ پانګونه د هیوادونو په اقتصادي تګلاره کې د یو مهم عنصر په شکل رول لوبوي. دغه ډول پانګونه د اقتصادي ودې، کارموندنې په زیاتوالي، انفلاسیون کنټرول، د اسعارو په ثبات، د مالیاتو له لارې د عوایدو په زیاتوالي، د وارداتو په کمولو او د صادراتو په زیاتولو، نوښت، پرمختللې ټکنالوژۍ ته زمینه برابرېدو او په ټوله کې د هیواد د اقتصادي ثبات سبب ګرځي. اسلامي امارت د اقتصاد محوره پالیسۍ په غوره کولو سره دې ته ژمن دی چې د خصوصي سکتور د پانګونې حمایت او د سوداګریزو چارو لپاره مسئول چاپیریال برابر کړی. اسلامي امارت د انرژۍ او برېښنا، کانونو، کرنې، ترانسپورت، روغتیا او معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتورونو کې پانګونه خپل لومړیتوب ګڼي او په دې برخه کې یې هر ډول سهولتونه برابر کړي دي. پورتنیو موضوعاتو ته په کتو سره هیلې راټوکېدلي او افغانستان د اقتصادي ثبات پر لور حرکت پیل کړی دی. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال